السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د اقتصادي مرستیال تنظیم سرمشریزه غونډه به نن د آذربایجان په ښار خانکندي کې ترسره کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په سرسیمه هیزو د نړیوالو ستونزو باندې د پاکستان دریځ وړاندې کوي. وزیر اعظم به د سیمه هیز تجارت او اړیکو ته د ودې ورکولو د توانایي په څانګه کې د مرستې او په سیمه کې د تلپاته پرمختګ ترلاسه کولو پر چاره باندې خبرې کوي. پاکستان، ترکیه، ایران، آذربایجان، افغانستان، قرغیزستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د تنظیم غړي هیوادونه دي. محمد شهباز شریف به د هیسیهو غړو هیوادونو له مخورو سره لیدل کتل کوي. نائب وزیر اعظم اسحاق ډار، د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطاالله تارړ او ځانګړي مرستیال طارق فاطمي هم له وزیر اعظم سره ورسره دي. د وزیر اعظم په مشرۍ پر کیشلیس ډیجیټل معیشت باندې د غور کولو غونډه وسوه. په غونډه کې وزیر اعظم وویل چې په معیشت کې د ښه صفاوالي دپاره ډیجیټل ترانزیکشن سیستم ضروري دی. کمیټیانې دې د شراکتدارانو سره په ملتیا داسې تجویزونه وړاندې کړي چې پر هغه باندې عمل ترسره کړل شي. سټیټ بانک دې د ډیجیټل ادایګي په لړ کې د نورې اسانتیاو دپاره کړنلاره جوړه کړي او د کوچنیو کاروباریانو لپاره د اسانه پیکیجز راوړي. وزیر اعظم و وفاق آزاد جموں کشمیر او ګلګت بلتستان کې هم د اسانتیاو لپاره احکامات جاری کړل. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د سیول کانفرنس پر مهال د ناردلند د خزانه د وزیر د نړیوال بانک د سنیر منیجینګ ډایریکټر د بین الاقوامي فندز د فاره د پرمختګ د لارو چارو د صدر او د چمبر اف کامرس د سیکریټري جنرال سره په بیلابیل ډول لیدل کتل وکړل. د پرمختګ مالیاتو د تجارت ماحولیاتي استحکام او اداره جاتي سمونچارو غوندي څانګو په اړه خبرې وسوې. د خزانه وزیر د نړیوال بانک پر لپسې ملاتړ وستایه. د حکومت پر شو محشي کړنلارو باندې کاروباري ورورګلوي د خپلې ډاډمنتیا څرګندونه کړې ده. د کاروبار له فعل سره سم په پاکستان سټاک مارکیټ کې ډېر ګړندیتوب تر سترګو سو او د کاروبار له فعلېدلو سره سم په 100 انډیکس کې تر 600 د زیاتو پوینټونو زیاتوالی وسو او انډیکس د تاریخ ولوړه کچه 1,10,400 ته ورسېدی. د منصوبه بندي او د وفاقي وزیر حسن اقبال په مشرۍ کې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ اتارټي د بورډ اف ډایرکټر غونډه وسوه. په غونډه کې د 90 کیلومتره اوږدې سیالکوټ کاریا موټروي د بیا کتنې د 116 کیلومتره اوږدې راولپنډي ګرین فیلډ موټروي د منصوبې منظوري ورکړه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د مقابلې په امتحان کې کامیاب شوو نو منتخب افسرانو ته د وینا کولو پر وخت وویل چې ځوانان افسران دي د دیانت فرض شناسي او د ولس خدمت خپل شهار جوړ کړي. هغه وویل چې واک دي طاقت نه بلکې د خدمت ذریعہ وګڼل شي. د ولسي ستونزو په هوارولو کې اخلاص اصلي کامیابي ده. وزیر اعلی وویل چې حکومت د پالیسي جوړونکي او انتظامیه د عمل درآمد ذمہ دار ده. د غوره محلي نظم څخه په تیر مالی کال کې د 1400 کالدارو بچت ممکنه سو او د ترقیاتي منصوبو لپاره د وسایلو پر وخت استعمال باوري جوړ کړل سو. د پنشن اصلاحات څخه په مالی بوج کې د کمی کړنلاره خپل کړل سو. هغه ویل چې د بلوچستان ستونزه غیر متوازن ترقی نه بلکې ځینې عناصر هیواد ته تاوان رسول غواړي. د ګورننس او سرویس ډیلیوري شوالی د ولسي ستونزو غوره حل دی. ځوان نسل په تاریخي حقایقو خبرول او د ټولنې غوره لارښوونه ضروري ده. د بلوچستان اسمبلی په کمیټي حال کې د روزنې یو مرام لرونکي نشست ترسره سو. د روزنې دغه نشست د بلوچستان اسمبلی د ښځینه پارلمنټري کاکس او د یو ان وومن په ګډون ترسره سو. په دې غونډه کې د ولسي ټولنې استازو د پرمختګ د ادارو د اسمبلی ښځینه غړو او د هړه لرونکو ادارو غړو په ښه پوره ډول ګډون وکړي. د دې غونډې مشري د بلوچستان اسمبلی ډیپټي سپیکري او د بلوچستان اسمبلی د وومن پارلمنټري کاکس چیرپرسن غزاله ګوله وکړه. په پرانستون کې وینا کې هغه وویل چې دغه ناسته په سیاست کې د ښځینه ګډون اغیزمن کول په ټولنه کې د اړیکو پیاوړتیا او د هرې طبقې دپاره د قانون د استازیتوب پر لور یو ښه ګام دی. هغې د یو ان وومن لخوا د پرلپسې ملاتړ مننه کولو سره وویل چې د هغوی په مرسته یوازې دا نه چې ښځینه پارلمنټري کاکس پیاوړی سوی دی بلکې په بلوچستان کې د برابري پر بنسټ باندې د کړنلارې جوړولو دپاره لاره پرانستل سوې ده.
په غونډه کې د بلوچستان اسمبلی سکریټري طاهر شاه کاکړ په معلوماتو ورکولو د صوبایي قانون سازي نظام، د اسمبلی کردار، د قوانینو مسودې، د ترامیم د منظوري پړاوونه، پارلماني کمیټیانې او د پوینټونو او د تاریکاتو پر ارزښت باندې خبرې وکړې. د غونډې په پای کې د اسمبلی غړي د بلوچستان اسمبلی د هومن پارلماني کاکس ډیپټي سکریټري شاهد رؤوف هم د خیالاتو پر څرګندولو سربیره د ګډون کوونکو مننه وکړه. د یو ان هومن د بلوچستان سب افیس مشري عایشه حیوب ودود هم د ډیپټي سپیکري په ملتیا په خپله وینا کې وویل چې دغه شراکتداري په بلوچستان کې د صنعتي واکمنۍ او کړنلارې په لړ کې د پیاوړتیا په زړه پورې موقع ده. په پای کې د بلوچستان اسمبلی د هومن پارلمنټري کاکس چیرپرسن غزاله ګوله د ټولو ګډون کوونکو ولسي ټولنې د پرمختګ د ادارو او د یو ان اومن کولو سره هیله څرګنده کړه چې دغه ناسته به په روان وخت کې د پارلمان او ولسي ادارو تر مابین د پیاوړو او مرام لرونکو اړیکو بنسټ وګرځي. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.